له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هم مهاله کابل هوایي ډګر کې د نظامی تجهیزات او الوتکو تر تخریب وروسته تازه د اسلامي امارت چارواکي وایي چې دغه قطعې سلګونه میله قیمتي وسلې هم ویجاړې کړي او تر خاورو لاندې کړي دي. د اسلامي امارت د صفوفو د تصفیې کمیسیون رئیس له کابل نیوز سره مرکه کې وایي چې د امریکایي ځواکونو له ملاتړ څخه برخمنه صفریا قطعه چې اوس د امریکایانو لخوا له هیواده ایستل شوي تر وتلو مخکې سلګونه میله وسلې چې 1500 میله M4 ټوپک هم پکې شامل دي ویجاړې کړي وروسته یې تر خاورو لاندې کړي او اوبه یې پرې ورخوشي کړي دي. کې بیخي بوږنوونکی حالت واقعا زړه دردونکی حالت هغه نه یوازې داسې چې وسلې تجهیزات خراب کړي وو داسې کړي وو 1500 میله خو یوازې M4 و دا په دا چمچي باندې وهلي وو په دا غټ اوسپنیز چمچي باندې دا ټکور ټکور کړي بیا نو په خاورو کې پټ کړي همداراز ورو ورو غوښتي واغسې هوسې رسېدی هغه په ټول خندقانو کې اچولي هغه پسې اوبه یې کړي وي بیا خاورې پورته کړي بیا نو پر هغه باندې ورسره ټانګونه تېر کړي. د صفوفو د تصفیې کمیسیون رئیس وایي چې په دغو وسلو کې چې تر خاورو لاندې شوي ټولې زنګ وهلي او بیا د ترمیم وړ نه دي خو ځینې نورې چې ویجاړې شوي د ترمیم چارې پیل شوي دي. دغه چې اوبه ورېله کړي دي هغه زنګ وهلي دي ترمیم وړ نه دي او نور چې دوی خرابې کړي یا مات کړي وو پر هغه باندې کار شروع د ورځې موږ د پلسګونو موږ د خپل افغان انجینران پلسګونو میله بیرته ځینې رغوي دوه درې څلور پنځه څخه یوه دانه جوړوي هغه دي چې په هغه اوبو نه یې وهلي اوبو چې د سلا ووهله زنګ یې وکړي بیا له هغه وروسته د ترمیم وړ نه ده البته له هغو له پرزو څخه خامخا په څه ناڅه شیانو کې استفاده کېدلی. په ورته مهال نوموړی وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو تر وتلو مخکې افغانستان 140 هلیکوپټرې او الوتکې درلودې خو تر وتلو وروسته یې یو اتیا هغه ترې پاتې شوي چې اکثریت یې په بمونو الوزولې وي او ویجاړې کړې وي او 140 دا الوتکې بیرته د افغان انجینرانو لخوا ترمیم شوي دي. 140 خو موږ ټولې تیارې موږ درلودې افغانستان په هغو کې دلې پاته په افغانستان کې 1 اتیا یو اتیاوو کې چې موږ کله راوړو یو هم روغه نه وه پاته دوی چې اخر پر 12 بجې باندې امریکایان چې تللو چې یوه یې خپله بوته دا نورې ټولې یا دوی خرابې کړي یا په نور باندې خرابې کړي یا نور د حکم کړی یا په نور باندې ایستلي دي له هېواده څخه پاته یوه روغه نه اوس موږ دا تاسې د 40 دانې موږ لرو دا زموږ خپل افغان انجینرانو بیرته ورغولي. د صفوفو د تصفیې کمیسیون د رئیس دغه څرګندونې داسې مهال دي چې هوایي ډګر کې د الوتکو او وسلو تر تخریب وروسته د امریکایي ځواکونو له ملاتړ څخه برخمنې صفریا قطعې همداراز په خپل کمپ کې هم سلګونه موټر سوځولي وو او دوی ترې وتلي دي.